که څه هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې د پیل لپاره تر اوسه کومه څرګنده هیله نه تر سترګو کیږي، خو د بشري مرستو د لیږد په برخه کې بیا هم یو پرمختګ لیدل کیږي. تازه د تورخم له لارې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یو شمېر موټر افغانستان ته داخل شوي دي. د راپورونو له مخې دا چاره د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو په همغږۍ ترسره شوي دي. زموږ د بحث اساسي پوښتنه، آیا دا پرمختګ په خپل ذات کې د دواړو لورو ترمنځ یو نسبي مثبت ګام ښکاري او که نه؟ سلامونه لیدونکو، ستړي مه شئ، د انعکاس خپرونې ته ښه راغلاست. زه مسعود مطمئن یم د همدې موضوع د څېړلو لپاره له موږ سره د نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی سید بلال فاطمي صاحب را سره دی. قدرمن فاطمي صاحب، ستړي مه شئ، خپرونې ته هم ښه راغلاست. فاطمي صاحب، د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ترینګلتیاو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو کومې لارۍ چې وې هغه افغانستان ته را داخل شوي دي، چې ویل کېږي دا د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو په همغږۍ ترسره شوي دي. تاسو په نظر دغه د سولې لپاره کوم پیغام درلودلی شي او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو او تاسو قدرمنو لیدونکو او لیدونکو. وعلیکم السلام. په ظاهره باندې خدا د دوه وزارتونو یعنی په کوشش ښکاري، اما دا په باطن کې اصلا د دوی کوشش نه، ځکه افغانستان هم نه منله او پاکستان هم نه منله چې دا درو دا د ملګرو ملتونو د فشار په اساس شوی دی، ځکه دا جنس کومکی چې دی دا د ملګرو ملتونو دی او ملګرو ملتونو دا دغه کړو چې که نور دروازه خلاصوي که نه خلاصوي دا جنس لپاره خلاصه کړي چې دا لا شي. چون پاکستان خپل د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو بودیجه اخلي، پیسې اخلي، که چیرته دا مرسته افغان د ملګرو ملتونو سره نه وای کړي نو ښکاره خبره چې دی باندې هغه بودیجه چې ده هغه پې بندېږي، ځکه د 11 لکو کسانو په سر باندې دوی ته د فی نفر په سر باندې پیسې ورکول کیږي او دا په میلیونونو ډالر دي. دغه پیسې که چېرته دوی دا مرسته نه وای کړې، همکاري نه وای کړې، هغه پې بندېدله. دا زه فکر نه کوم چې په د مذاکراتو کې او په دې کې کم مومنت دغه شي. البته پاکستان د دې هیله لري چې دا دروازې خلاصه پاتې شي او اسلامي امارت ممانعت ونه کړي چې د هغوی ډېر زیات مال د منځنۍ اسیا لپاره بند پاتې دی. هغې غواړي چې دغسې یو لاره د دغې جوړه شي او پاکستان خپل دا ټرکونه چې دي دا منځنۍ اسیا ته وباسي چې په سلهاو میلیونو ډالرو مال دی، کم هم نه دی، او دا په دې کال کې دا د شاته پاتې دی او دوی هلته ټولو خساره کړې ده، ضربه یې لیدلې ده. دوی اوس ده ځکه چې پاکستان دا دروازه چې بنده کړه په دې نیت یې بنده کړه چې د افغانستان به اقتصاد خراب شي، افغانستان به په دې کې ضربه وګوري، افغانستان به محتاج شي، زموږ خپو ته به پرېوځي، بیا به موږ دروازه خلاصه کړو، خپل شرایط به په دې کېدو او دوی به زموږ شرایط مني. کله چې افغانستان دا دروازه فاطمي صاحب، د کابل او اسلام آباد ترمنځ هر ډول راکړه ورکړه په ټپه ولاړه ده، دروازه هم تړل شوې ده. په دغسې وضعیت کې ډیری اقتصادي ستونزو سره کوم هیواد مخ کېدلی شي؟ کابل او که اسلام آباد؟ او همداراز اسلام آباد اوس د بدیلو لارو په لټه کې دی، غواړي چې نورو هیوادونو ته بدیلې لارې د افغانستان پر ځای پیدا کړي. اوس پوښتنه دا ده اساسي چې افغانستان ته په دغه شرایط کې څه پکار دي، څه باید وکړي؟ ګورئ، د تیوري په لحاظ کې وګورئ، همیش دا ویل کېده که پاکستان خپل لاره وبنده کړي، افغانستان د ولږې نه مري، افغانستان د پیسې محتاجیږي. مګر افغانستان ثابته کړله چې په دغې لارې تړلو کې څومره ضربه چې پاکستان ولیدله افغانستان نه ده لیدلې. که فرض وکړئ که افغانستان 3 میلیارده ته خساره کړې ده، پاکستان 14 میلیارده خساره کړې ده. د هغې خساره زیاته وه. هغې حتی د هغې پیاز، کچالو، رومیان ټول ګنده شول، هیڅ شی بیرون یې نه شو ایستلی. سږکال میوې ټولې ګنده شولې، هغه رقم چې میوې یې مارکیټ کې چا اخیستلی نه شولې، مجبور په ارزان یې خلکو ته ورکړي ځکه چې چا اخیستلی نه. افغانستان خپل بدل ځان ته داسې جوړ کړ چې دغه 80% زمونږ تجارت د پاکستان د لارې نه هغه بدل کړ ایران ته او 40% دغه فشار واچو په منځنۍ اسیا باندې خپل ضرورتونه رفع کړل. صرف افغانستان چې د 3 میلیارده ضربه لیدلې هغه د هغه
اموالو له بابت نه ولیدله چې مخکې نه کراچي او قاسم پورت ته راغلي او بیا چې دروازه بنده شوله دا شاته پاتې شول دغه ضربه موږ لیدلې ده. موږ د دې نه بر علاوه ضربه نه ده لیدلې، مګر پاکستان ډیر زیات خسارات سره متوجه شول. یو دا دی چې د افغانستان د مارکیټ د لاسه ورکړ. افغانستان کم از کم په 8 تر 9 میلیارډو پورې خریداري د پاکستان نه وه، هغه بالکل راغله 1.7 میلیارډو ډالرو ته راغله، یعنی د څلورو څو کې 3.5 حصې د منځه لاړله. اوس په دغه شرایطو کې پاکستان اوس له یوه د اقتصادي بحران سره مخامخ دی او که نه؟ پاکستان بالکل د اقتصادي مشکل سره مخامخ دی. پاکستان نه تنها چې په افغانستان کې د تجارت لوی مارکیټ لاس کې او منځنۍ اسیا مارکیټ لاس کې که بدیلې لارې پیدا کړي بیا څه پیښیږي؟ بدیل لاره لري نه، ماته د تاسو وخی د کم لارې نه ځي. دا که د واخان چې دی سترګې پټې کړي چې واخان ووهو او دلته هغه 14 کیلومتر تاجکستان سره ده، که هغه لاره دوی واخلي ورته خلاصه شي نو دوی بیا منځنۍ اسیا ته لاره پیدا کوي او په اسانه باندې منځنۍ اسیا ته دوی تللی شي. دوی اوس لیوالتیا لري چې بیرته له افغانستان سره راکړه ورکړه پیل سي او که نه؟ هغوی لیوالتیا لري، موږ لیوالتیا نه لرو. زمونږ د افغانستان ملت که چېرته فاطمي صاحب که چېرته دوی لیوالتیا لري د دوی پوځي یوه غونډه در سره شوه چې دوی د پوځ مشر عاصم منیر په افغانستان کې د بیا بریدونو خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې عملیات دوام لري، دا د تاسو په نظر یو ګواښ دی که به عملي کوي هم؟ ګورئ دوه ناستې شوي دي. یو په 8 د جون کې وشوله چې د کور کمانډر یعنی د فرقه مشرانو ناسته وشوله چې دا د پاکستان کې ډېر ارزښت لري ځکه چې کور کمانډران سره کینی دی د مملکت تصمیم نیسي. بیا بله ناسته په 10 د جولای باندې وشوله چې په دې کې د اپیکس کمیټې ناسته وشوله. اپیکس کمیټې هغه کمیټه ده چې د کې صدر اعظم کینی، 4 وزرای اعلی د 4 ایالتونو کینی، وزیر داخله کینی، وزیر دفاع کینی، رئیس امنیت ملی کینی او رئیس دغه کینی د اردو عاصم منیر، او دوی د مملکت تصمیم نیسي. په دې کې دوی دا تصمیم ونیوه چې حالات د مملکت اقتصادي او سیاسي ډیر زیات خراب دي او په دې اساس باندې دلته چې دوی باید تصامیم جدي ونیسي. یو دا دی چې په بلوچستان کې اپریشن وکړي چې کوم یې پرون وکړ ډیر زیات خلک ووژل او دوی دا ویلو چې موږ به ماشوم ښځه سړی ځوان هیڅ ته نه ګورو، آینده ته نه ګورو، نسل ته نه ګورو، ټول وژنو او دا کلیپ زما په ټویټر کې پروت دی، که څوک یې غواړي وګوري هلته لاړ شي وګورئ. سایمن صاحب دی د پاکستان دا خبره کوي چې موږ یعنې قتل عام کوو. به افغانستان لپاره هم دا برنامه جوړه کړې ده چې دوی به په افغانستان بریدونه کوي او بل تصمیم یې دا نیولی چې د سرویلنس دغه به کوي، یعنې د ډرون تیارې به په بلوچستان، په خیبر پختونخوا او په افغانستان باندې یو وخت او یو زمان کې به دوی سرویلنس کوي، کنټرول به کوي او که ضرورت کېږي دوی به بریدونه کوي وهي. او څنګه چې تاسو ویل چې آیا دوی دا عملي کوي، بالکل عملي کوي. تاسو په همدې 2-3 ورځو کې راتلونکي ورځو کې به متوجه اوسئ چې دوی راځي او بیا دوباره حمله کوي او په افغانستان باندې برید کوي. که چیرته دا ځل پاکستان پر افغانستان بیا بریدونه پر تکرار سره ترسره کړي، که چیرته بیا هم ملکي وګړي په شهادت ورسوي، ماشومان او ښځینه، دا ځل اسلامي امارات ته څه پکار ده، باید څه وکړي؟ ګوره اسلامي امارت خو ډېر څه نشي کولی ځکه چې هغسې کوم وسله چې پکار ده هغه فلحال موږ سره نشته. موږ سره تیارې نشته دی، موږ سره دافع هوا نشته، موږ سره میزایل نشته چې هغې راځي برید کوي موږ یې غندو خلاص. موږ نه دا کولی شي په سرحدي پوستو باندې برید کوو وهو، یا دا ډرون لرو چې تر یو ځای پورې ځي وهي، د هغې نه کار اخیستی شي. فاطمي صاحب په دغه ورځو کې د پاکستان په کور دننه هم پراخې جګړې پیل سوي دي، دا څنګه ارزوئ؟ کوم ځای کې پراخې جګړې؟ د پاکستان په کور دننه لکه بلوچستان ایالت کې په دغو نورو پاکستان کې د جګړې چې دي ورځ تر بله لمنه یې پراخه شوې ده. په بلوچستان کې خو پرون چې دا کوم عملیات دوی وکړل، اول ته خلک ووژل، په راتلونکو ورځو کې تاسو به وګورئ مکمل شټر ډاون روان دی، کاملا دغه به بندیږي، میدان هوایي، ترانسپورټیشن، هر څه، او د حکومت نه غوښتل شوي دي چې د دې بازخواست وکړي چې ولې دا قتل عام شوی دی ځکه ډېر کسان وژل شوي دي. نو هلته
اوضاع په بلوچستان کې هم خرابه ده، خیبر پښتونخوا کې، او د ټول نه زیات په کشمیر کې د آزادۍ غوښتونکو د بهیر چې دی ډېر په قوت سره روان دی، او هلته هم د یو بل لاریون مخې ته نیول شوی دی چې ماشومان، ښځینه ټول ورته راوځي او ټول به پکې ګډون کوي. پوځ دا تصمیم نیولی چې یرغل به پې کوي او دې لپاره چې ویارئ، ورته ویلي ټول وژنو، ژوندي یو هم نه پرېږدو. هغې هم ویلي زموږ مرګ قبول دی، خپل ازادي غواړو. نو وګورو چې پاکستان هلته به هم قتل عام کوي، په بلوچستان کې به هم کوي، په خیبر پښتونخوا کې به هم کوي، او په افغانستان کې به هم کوي. فاطمي صاحب که د دلته راسم د کډوالو په تړاو پوښتنه وکړم، یو ځل بیا پاکستان و په بېرحمانه توګه کډوال له خپل هیواده په پراخه توګه را بهروي. ملګرو ملتونو هم دا غندلې ده، ویلې چې دا د بشریت ضد خلاف کړنې تاسې ترسره کوئ. دوی وایي چې دا په پاکستان کې مثلا د ترهګرۍ پیښوي، یعنې ترهګرې بولي، په داسې حال کې چې د 50 کاله دغه مهاجرین هلته اوسېدل، هغه وخت ولې ترهګر نه و؟ ګورئ دا خو د پاکستان د ګټې لپاره دا کار کوي. هغې وخت کې په د مهاجرینو اوس هم درته ټول مهاجر نه وباسي، هغه مهاجر وباسي چې هغه ملګرو ملتونو سره رجستر نه دي. کم یو چې رجستر دی هغه خو په عذر وزارۍ ساتي، لکه مخکې مې درته وویلې د هر یو په سر چون د ملګرو ملتونو د ورځې پیسې ورکوي چې دا یو مهاجر دومره مصرف لري، دا ته واخله. موږ او تاسو خو مهاجرو ته چا دا پیسې نه دي ورکړي که نه، دا پیسې د پاکستان جیب ته ځي او دا غټه پیسه ده. پاکستان دا د فشار د آلې په توګه تاسو باندې استفاده کوي. بل دا دی چې کله خبره د مهاجرت راځي، دی وایي چې موږ کنوانسیون نه دی امضا کړی، نه یو 50 او نه پروتوکول د 1980 دا وایي دا موږ نه دی امضا کړی، موږ هغې ته پابند نه یو. خو کله چې د پیسو مسله راځي، بیا د یونیسیار نه پیسې اخلي چې هلته بیا پابند دي. نو دی ډبل لوبه کوي، د خپل ګټو ته ګوري چې چېرته یې ګټه یې هغې کې، او بل ځای کې د وسلې په توګه د افغانستان په مقابل کې د مهاجرینو نه استفاده کوي، او دی وهي ځپي، جنس او مال او پیسې هم ترېنه اخلي. او دا د همدغه نړیوالو قوانینو کاملا مخالف دی، بالخصوص د 13مې مادې، د 11مې، 13مې، 14مې او همدارنګې د 2مې مادې. په 2مه ماده کې خو بالکل دا په واضح توګه ویل کېږي، په 2مه ماده کې خو په واضح توګه دا ویل کېږي چې ولو که ته امضا کوونکی هم نه اوسې، چون ته د حقوق بشر امضا کوونکی یې، نو د حقوق بشر د مادې لاندې دا بشر دی، په تا حق لري، ته به دی زندان ته به نه اچې، ربړې به نه وهې به نه، او په زوره به نه وباسي. بالکل. فاطمي صاحب چېرته ته د کنوانسیون امضا کوونکی هم نه اوسې، د حقوق بشر د چارټر لاندې ته دې ته پابند یې چې ته غیر انساني عمل به نه کوې. ډېره مننه. قدرمن فاطمي صاحب که بحث راټول کړو، راتلونکې ورځې به د کابل اسلام آباد ترمنځ څه پیښیږي؟ پیښېدل هم دا دي چې هغې پروګرام جوړ کړی دی، برید دغه 2 ورځو کې ما دغه کوو چې دا برید به کېدی شي ناګهاني شروع شي، ځکه اوس په 14 کې اسو، دا خبره دی په 11 تاریخ کړې وه چې دوی برنامه جوړه کړې ده، په افغانستان باندې به کلک برید کوي، هم ځمکنی هم هوایي. خو دا ولې معطل کړی دی؟ کوم نور برنامې لري، څه لري؟ ځکه چې اول عملیات بلوچستان کې شروع کړل، نو ممکن دی به دا کړي چې اول د بلوچستان عملیات وکړو، پس د هغې نه به بیا په افغانستان راځو. په کشمیر کې هم ستونزه ورته زیاته شوې ده، نو دغه 2 ستونزې دغه شي، بیا په افغانستان بریدونه شروع کوي. بالکل. ډېره مننه. د سیاسي چارو له مخکښ شنو کې ښاغلی سید بلال فاطمي صاحب څخه چې په ټاکلې موضوع یې له موږ سره خپل معلومات شریکه. درنو لیدونکو، ستاسو له ملتیا څخه نړۍ مننه. تر بیا چې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو، ښې چارې، الله مو مل شه.